علامات شقاوت علماء ذکر کړي علامات شقاوت 15 علامې د شقاوت ذکر کړي یو سختی دل چې زړه سخت شي اوس دا ترجمه موږ واورو چې مسلمانانو دا زړه اوس داسې سختي چې دینه عبرت نه اخلي نو یو سختی دل دوم نمبر جمود العين د سترګو نه اوښکه نه بهیږي جمود العين دنیا دریم نمبر رغبت دنیا سره مینه څلورم نمبر طول العمل اوږده میدونه پنځم نمبر بېحیایي انسان چې بېحیا شي نارینه یې که زنانه دا د بدبختۍ علامه ده بیا یې لیکلي 15 علامې د نیکبختۍ هم دي اول نرمي دل زړه نرم شي دا د نیکبختۍ علامه ده دوم نمبر کثرت بوکا ډېر جړل الله پاک ته شپې سړی پاسي الله تعالی ته وجړي دریم نمبر عدم عمل ارزو نه کول څلورم نمبر نفرت د دنیا نه نفرت یو دنیا ګورې ګټل دی یو نفرت دی ګټلې سمنه نه دي نفرت دا منه دنیا سره به محبت ساتي دا زړه موږ او تاسو الله لاره کړی دې زړه کې به د الله محبت یو ځای کړي نفرت د دنیا نه پنځم نمبر حیا دا 15 سیزونه دي شقیق بلخی رحم الله ودا خبرې ذکر کړې دي او اوله خبره مې چې ذکر کړو حدیث کې مرالي ابن کثیر لیکلي دي اربعه من الشقاء قساوه القلب وجمود العين وطول العمل والحرص على الدنيا